دلته د ګوشتې ولسوالۍ دیني عالمان، قومي مشران او ځوانان د افغان ځواکونو نظام د ملاتړ په موخه راټول شوي. دوی وایي هر وخت د حکومت ملاتړ کړي، خو حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي. دوی په دغه ولسوالۍ کې د هر اړخیزو رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د نظام شاته ملاتړ کوو، دلته امن دی، امنیت دی. موږ قومي د پلار په نیکه چې کوم دود او دستور دی په هماغې باندې موږ دا ټولې فیصلې موږ په هماغې حساب باندې روانې دي. ولسوالۍ کې خو سبا اول دا ده چې خلک بیکاره دي، بېروزګاره دي، کار نشته، روزګار نشته. نور اقتصادي مشکلات موږ ډېر زیات لرو. بل زموږ دا ولسوالي اکثریت ځمکې هغه للمي دي، موږ د هغې دپاره اوبه نه لرو. وادي کېږي، راځي سروېګانې کېږي، خو چا عملي کار ونه شو. دغه بولډروال پروس کال هم زمونږ ځمکې څه چې کورونه یې مې وړل پکې او بل کال یې مې وړل، متواتر زمونږ عریضې دي خو نتیجه ورنه کړه. په بهرنۍ ساحه کې کویانو ته ضرورت دی. د حامد کرزي صاحب په دور کې موږ ته 300 کویان منظور شو. سرک دپاره سروې وشو چې قاسم خان شهید وي، فرمان یې ورکړ حامد کرزي صاحب، خو نتیجه صفر. موږ غواړو نه د مرکزي دولت نه چې دلته هغه پروژې راشي چې هغه ځوانان هم ورسره مصروفه شي او د ولس د خیر ثواب وګرځېږي. زموږ سرکونه خراب دي، دغه د کامې سرک دی، د کامې نه راغلی تقریبا چې ډېره ساحه د میرزا خیلو پورې ټول خام دی. موږ نشو کولی چې بې وخته مریض داسې عاجل انتقال کو ولایت ته انتقال کو. بل خوازي چارواکي وایي د خلکو یاد ستونزې له ولایتي او مرکزي ادارې سره شریکې کړي او په دغه برخه کې د مرکزي ادارې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. هغه څه چې زموږ د ولسونو غوښتنې او شکایتونه موږ د ولایت مقام تر سوی ولایت مقام والي صاحب په خاصه توجه پاملرنه سره سکتور ریاستونه او ګوشتې ولسوالۍ ته رالیږلي. دلته د خلکو ستونزې مشکلات د نږدې نه لیدلي دي او د حل په خاطر د مرکزي ادارې سره خپل غوښتنې او مشکلات شریک کړي دي. نو د ولس غوښتنه په ځای ده، ولې که چېرته دغه مرکزي اداره په ګوشته کې انکشافي پروګرامونه ترسره نه کړي، نو ولایتي ادارې سمت لاس کې څه نشته، د ولسوالۍ سمت شی نشته. که څه هم ګوشته یوه سرحدي ولسوالي ده، خو دلته د قومي تړو او له حکومت څخه د خلکو کلک ملاتړ له بشپړ امنیته برخمنه کړې.